یو مسله ده ذکر کوم. ام مسله دا چې کله کله انسان وي زه ډېر منګزار یم خو کار مې سمې نه خوري. د دې یو څو وجې کېدای شي. زه ډېر منګزار یم سهار د لمونځ خیال ساتم سهار مونځ نه پس ویده کېږم نه د اشراقه پورې اشراق وکړم بیا د هغې نه پس که څه کوم بلکې د سره ویده کېږم نه د ماسپښین خو نیمه ګنټه مخکې جومات ته ځم دغه شان د مازدیګر 15 منټ مخکې ځم ماښام هغه د سر راځم نه کور ته بس هلته یم بس ذکر اذکار کوم ځکه د مازدیګر وخت ډېر اهم وخت دی او ماسپښین خو درس ته ځو د خیره سره او بیا څه کوم مانځه ته ایسار د هغې باوجود د انسانانو کارونه هغه سمې نه خوري اساني په ژوند کې نه راځي. د دې څه وجې کېدای شي وجوهات ډېر دي یو څو وجې ته بیانو. یو وجه دا کېدای شي چې انسان د خپل عبادت کې اولنۍ د عبادت نه مخکې به دا خبره یاد وساتي چې خېټه به د حرامو نه پاکه کړي پردی روپۍ به د په خېټه کې نه وي پرته دا اولنۍ خبره ده. رشوت په خېټې ته نږدې سود د هغې نه به ځان ساتلی د حرامخورو سره به کیني نه د هغې رزق به نه خوري. مشتبهه څیزونه اول به د سړي نه تپوس کوي څه کار کوي بیا به د هغه رزق خوري. دا یو وجه کېدای شي. دویمه وجه چې ما قرآن او سنت هغه څومره مطالعه کړي دا معلومیږي چې د انسان په عبادت کې اخلاص نه اخلاص دا معنی چې زه دا لمونځ کوم دا د دې لپاره کوم چې مانه الله راضي څه غرض مې پکې بله هغه نشته. دا مې اوله. بله وجه هغه دا چې دا لمونځ دا خو د جنت څه شی ده د جنت کنجي ده دا تاله د مشکلاتو ده دا تاله په یو چابې باندې کلاویږي نو چې تاله کله کلاو شي انسان ته اساني راشي داسې ده که نه او چې تا چابي غلطه جوړه کړې نو بیا تاله کلاویږي نه کلاویږي پته لګي لمونځ تا ټیک نه دی لمونځ تا ټیکه ته په دې باندې جګړه خو کې چې امین په تیزه ووایو که په رو ووایو چې هغه مستحب دي ته په دې جګړه خو کې چې لاسونه بار بار شوت کو که بار بار شوت نه کو مستحب دي څنګه چې پته نه کوو په دې جګړه کې او تا چېرته په دې چا سره جګړه ونه کړه چې قرائت په مانځه کې فرض دی تا له قرائت درځي که نه درځي دا به څوک کوي تاسو امام صاحب له نه ورځي قرائت او تجوید یې نه کړی هغه چې دا څه وایي غلطې وایي مخکې ولاړ دی ترجماني غلطه کوي ستا مازغه کار نه کوي ته څه کوې عبادت دې ته وایي عبادت دې ته نه وایي یو سړی دی مجبوره دی چړاقو ته هغه دغه نشته هغه مکلفه نه دی نه یادې بس هېڅ ضرورت نشته خپل کوشش کوي بس کافي ده انسان د سره دې طرف ته توجه نه ده کړې لوی عالم وي بهترین امام وي او چې مخکې جمعې ته ودرېږي ته به دا دې څه وي د الله جل شانو کتاب په شرمونو باندې هم شرم فرق نشي کولی د دې فرق نشي کولی زه تلاوت داسې کوم زما لمونځ فاسد شوی که ټیک دی څه ګډې وډې ته په یو ځای کې امام پسې ولاړ وم که نه دغه امام داسې غلطي وکړه چې ما څه نه وي هېڅ مې نه وي ځکه زما طبیعت دا دی چې یو عالم سړي ته چې ته دا ووایي چې دا لمونځ دې نه دی شوی جګړه درسره کوي د عام سړي په خبره خو دونه نه غوسه کېږي خو که ملا ورته ووایي منځ کې حسد دي که نه طبیعي دې وکړه ملا سړی خو دا خبره ملا ته بلکل نشي کولی بس زه غلی شوم ځان مې غلی کړو نو هغه ځای هغه خلکو زه ټولې پېژندم که نه مخکینۍ خبره ډېره مخکینۍ نو اوس ما ته لمونځ شو که نه بس ما ورته وایي چې دا لمونځ دوباره راوګرځوئ دا مې ورته نه وایي چې نه دی شوی ما ورته دا لمونځ دوباره راوګرځوئ ډېر شانتې چوت شو ولګېدو غټ ریښتې ما ته وایي ته په څه پوهېږي اوس ما زه نه پوهېږم تا چې لمونځ وکړو که نه دې معنی دا ده بس سړی وګیر شو هغه ته پته ولګېده زه خو دغه شانتي وم چې چا ته پته نه لګېده چې دا ملا دی که نه